غوښه به راواخلې مېلمانه رالو. ادې څه به وشو؟ یم غوښه به راواخلې مېلمانه رالو. وفات شو ګوښه؟ ادې یو سم نه دي سوي غوښه به راواخلې له کاکا الله ملا ده وراوستې تر یاسین ووته که ګوښه نه ده وتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خدای بنده ته یې چیرې هیڅ ته چیشتې کوې ټلیفون نه پرته کوې وایي ته څه کوې سره زه شرمېږې دغه د مخ وګرځوئ یا علم او لمر ته ځان برابروي یخ دی نو ای ټلیفون څه نه پرته کوې از ما حق د خدای بنده اوس پر ناګاره خو ګسه نه هی دې چیش وروره چیش په ناګاره یم نه په راجوړېږي سړی مسله دا ده ټلیفون څه نه پرته کوې ورور ټلیفون خو له ما ډاکټر بند کړی دی ته به ډېر نه غږېږې زما خپله دا ټیم شوګر هم دا ټلیفون د ډېر نه دی ښه دا علک زما پیسې وروره ستا پیسې خو کلونو د پراتر که زه یې منم نو ما کله نه منم چې مړ شوم قبر له راز ستا پیسې درکوم که زه منکر وای تا به دا ویل چې یار ته منکر یې نه یې راکوې ناګاره یې پر پیسو باندې زه تیار یم ستا پور زه هر وخت تیار یم نن بیا پر دا ځای پیسې راکوې پر دا ځای تر دا ځای دا پوټ هم نه دا د مژي ګام نه دی د مژي په ګام دلی نه یې لکوم د مژي ګام نه دی د مژي په ګام دلی نه یې لکوم پس د سر در خلاص کړه که د شوګر دی که د بلډ پریشر دی که د کینسر دی یو پوټ دم نه یې لکوم تا په ما کې نفس ودراوئ په تا کې خو انسانیت ګسه نسته تا ته په شی لیکه کشي ته خو په پښتونولي پوهېږې نه په انسانیت پوهېږې نه په عزت پوهېږې ټلیفون در کوم شوګر دی زما بلډ پریشر دی هله بانې راته کوې ته څه کوې خبر له راسه خبره زه به تا پیسې درله کوم بیا به کابر له پیسې درځم خلک به یې درې له در واني زه به پیسو له در واني شرم نسته حیا کې در نسته و پیسې راوړه داسې پیسې راوړه داسې ګپه نه کوم محبت صاحب ګپه ولکه کوم دا اوس د پارون د راتنه دا معده همدارنګه خوږېږي بلکل خوړل یې خوند نه راکوي نامردي به نه ده نسته که تو بیخي شریف نامردي کوي تا ته زه نامرده ښکاره کړم نن به د ګردې بیمارۍ خدای شي ما یقین دی ستا بیمارۍ به نن ګردې شي کړي نن مې بیمارۍ ګردې شي کړي زه د ټلیفون در کوم نه پرته کوې کور ته درسه کشنیان در راوځي لالا نسته کور د لالا د نو دا حال دی چې نن دا د خدای په لاس راکې دا پاروم څومره ټلیفون در یو وخت به درته ویلو چې سړی زه په کار مصروفه یم ګستون احساس در کې نسته ازما ښه ازما وخت ازما ټیم چې ما در کړی دی دغه دی کار ستا ټلیفون نه دی دا د ګور دا 200 ټلیفونونه دا مې یو هم نه دی پرته کړی ته خپله وګوره نه مې د ښه ټلیفون مو ښه نه دی دا ویندا ګر مسکالونه نه دي سره سره کټ مسکالونه نه دا ما یو نه دی ښه نه دی ټلیفون مې نه دی ښه سله اوس مون ډېر غوه مر توانه کوي بس نور ته نه ګایوم خالي پیسې راکړه نور به زه یې لکم نور ته نه ګایو خالي جوان زه چې درکړم خالي جوان خلک نن به زه تا په تا باندې دا خالي جو ډکوم دلته دا ستا جو دا خالي جو دی دا به اوس ډکېږي تا زما سره سترګه نه دی پرون د مسکال هم راکړی و بیا چې ما ټلیفونونه پسې درکول لس ټلیفونونه پسې درکول بیا د نه پرته کوه هغه مې ما سره واړه ور ستا نمبر راغلی سره د فروډي بیا نمبر راغلی دی لویز راځه ډایل لویر ته چې دونې بیرېدلی بیا به تا زما پیسې پر وخت راکړي کېدې 20 ورځې نور په در برابر شوی سهار یې در اړم تر لاکونه قسمونه پښتوګانې بیا لاړ شي ورک شي نن مې دا کس کړی وی چې زه به په ده چې ځمه چې پر برابر شوم که کوټ په غاړه وي که بوټونه په پښو ول که کالي په غاړه ده چې همې کاږي وروره محبت صاحب ستا پر پور زه نه یم ناګاه هره ورځ یې در کوم خالي پیدا شي نور زه ته پیدا نسته نن به یو اوله مې درته ویلي بس خبره وروره چیرې یې لاله در روان یم کور ته در روان یم مه راځه غوښه به راواخلې مېلمانه رالو ادې څه به وشو یم غوښه به راواخلې مېلمانه رالو وفات شو ګوښه ادې یو سم نه دي سوي غوښه به راواخلې له کاکا الله ملا ده وراوستې تر یاسین ووته که ګوښه نه ده وتی ته څه یې زه څه درته یم غوښه به راواخلې مېلمانه رالو په ادې یو څه نه دي سوي الله کپانو صابون خو به نه وي ضرورت یم غوښه راواخله دلته مېلمانه رالو دا شی نه دی ضرورت زه په 2 منټه کې ځان در رسوم په 2 منټه کې ځان در رسوم غوښه راواخله الله وش
ورور زه ورته ادې مفات څه کېده ستا پور بس نه مې د یاد در کوم خالي زه ادې مفات ناجان په 3 کاله کې ورس په لاس راغی هغه بیا یې وقایع جوړ شو